السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو نن د Linux level of security subject باندې بحث کوو چې دغه security کوم aspects لري په Linux کې او کومه security یعنی چې د دې کې ډېرې زیاتې کارول کېږي او ډېرې زیاتې ضروري دي، کومې بیسیک دي کومې سپیشل دي همدغسې دا نورو دغې باندې نن بحث کوو چې په لومړي سر کې انشاءالله د دغې لیول سکیورټي چې ده پرمیشن ده چې کوم یوزران څنګه پرمیشن اخلي، څنګه موږ پرمیشن معلوموو د خپل هغه اکاونټنټس چې موږ سره دي، خپل موږ سره چې کوم ډایرکټریانې دي د دې پرمیشن موږ څنګه معلوموو چې چاته کوم پرمیشن دغه زما دغه ډایرکټري یا زما دغه فایل کوم یوزر ته کوم پرمیشن لري، کوم یو ته کوم لري، څنګه یې ورته اضافه کړو، څنګه یې ورنه دا پرمیشن واخلو چې زمونږ یوزران سکیور اوسي. چې په دغه کې بیا مختلفې برخې دي چې دلته ګورو د پرمیشن کې بیا اول بیسیک دا بیسیک پرمیشنز دي، بیا ACL دا اکسس کنټرول لیست دا همداسې سپیشل سکیورټي ده، بیا ورکې بیا SE لینکس یا سکیورټي انهانس لینکس دا چې دا یوازې د شي لپاره دا داسې مثال لري لکه ګارډ یا موږ وایو یو پیرهدار د دې لپاره چې دغه د دې کار چې شی ده په موږ وایو چې پیرهدار چېرته ولاړ وي هغه ټول چیکینګ کوي چې څه ان کېږي څه اوټ کېږي. نو دلته مثال داسې ده دا چې دا ټول اپریټنګ سیسټم چې ده چې په دې کې څه واقع کېږي دغه شی کوي د دغه چیکینګ کوي. بیا فایر وال فلټرینګ د فایر وال فلټرینګ تاسو پوهېږئ چې دغه نټورک ټرافیک چې څومره وځي او راننوځي فایر وال یا د اور دیوال دا د همدغې لپاره کارول کېږي چې د نټورک یا اوټر چې موږ څومره کمیونیکیشن کوو هغه کې چې څه ټرافیک ځي او راځي او څه اټیکس کېږي د هغه د سیفټي لپاره کارول کېږي. دا سکیورټي په هغه لیول کې ده چې دا بیا وروسته انشاءالله راځي. نو لومړی موږ به همدغه بیسیک سکیورټي ته راځو چې دغلته په دغه سکیورټي کې همدغه پرمیشنز ده. پرمیشن څنګه موږ چک کولی شو، ما مخکې مو ویلې د خپل ډایرکټریانو دلته راځو نو په دغې باندې بحث کوو او دغه پرمیشن موږ دلته تاسو ګورئ چې ls-l په واسطه موږ کولی شو په کرنټ ډایرکټري کې یا په کرنټ هغه کې چې تاسو ولاړئ هوم کې ولاړئ هر ځای کې چې تاسو سره کوم کانټینټس دي د دغې ټول هماغه کوم څه کانټینټس چې دي د دې ټولو پرمیشن تاسو ته معلوموي چې چا سره کوم پرمیشن ده دا درته من شوی دا دې به انشاءالله پوره پوه سئ. دغلته چې تاسو کله دغه ls-l ووهئ نو دلته تاسو ته دغسې یو دغه دوه شپس چې دي دغسې یو دوه دانې لاینونه دوه لاینونه نه تاسو ته څومره کانټینټس چې دي هر یو دغه په دغه شکل تاسو ته په لانګسټ فارم کې راځي. نو دلته چې دا تاسو څنګه پرمیشن معلوموئ چې دا څه معنا دغه کوم کوډ چې دا څه معنا دلته ډي ده ډي تاسو دلته ګورئ چې ډي ډایرکټري ده. هر کله چې مونږ دغسې پوهېږو مونږ تاسو ویلي مو چې کله که مونږ دغه رنګ چې ده دلته مونږ سره بلو نو مونږ پوهېږو چې دا ډایرکټري ده او که چېرته وایټ و دا مونږ پوهېږو فایل ده، خو بیا هم دلته ډي لیکلي نو تاسو پوه شئ چې دا ډایرکټري ده او که چېرته هایپن و نو دا به پوه سو چې څه شی ده دا فایل ده. دا لومړۍ خبره. دوهم چې ده بیا آر ده آر چې ده ریډ ده معنا چې شی چې دغلته کوم یوزر ده او دغه چې شی ده دغه اول یوزر ده بیا دغه چې شی ده دا ګروپ ده او دغه سټیم ټایم ده دغه څوک چې یوزر ده دغه چې دی دا یوازې ریډ لري یعنې د څه شي د دغه فایل کوم چې د بوټ دغه ډایرکټري کوم چې د بوټ په نوم دا د دغې ډایرکټري یوازې دا د ریډ پرمیشن لري او بیا چې دا دلته هایپن ده بیا ایکس ده. نو دلته چې دا هایپن او ایکس دا درې واړه چې دا د چا پورې تړاو لري دا د همدغه یوزر پورې تړاو لري. نو دی چې دا رایټ نه لري دلته ګورئ د رایټ په ځای هایفن ده دا په دغه شکل لیږي. دلته که تاسو پام وکړئ اول ډي یا به هایپن یا به ډي چې دا د پرمیشن مربوط نه دا تاسو ته خاص ښیي چې دغه کانټینټس یا دغه تینګس هر شی چې ده دا فایل ده که دا ډایرکټري ده دومره تاسو ته دا ښودنه کوي. دې نه وروسته چې بیا RWX دا ریډ رایټ ده او اکزیکیوټ ده دغه چې ده دا د پرمیشن نمایندګي کوي. نو د اول چې ده اول دا د چی د اول چې کوم څیز ده دا د یوزر نمایندګي کوي چې دا موږ سره چې شی ده یوزر ده اول چې څیز راغی کوم څیز راغی. دې نه وروسته چې بیا هایپن ایکس د آر هایپن ایکس دغه درې واړه چې دي دا د ګروپ ده د ګروپ چې شی دلته اوس تاسو ګورئ روډ ګروپ ده
یعنی دغه ګروپ چې دا کوم اونرشپ لري دا همدغه یوازې ریډ لري او بل اکزیکیوټ لري. یعنی که په دې ګروپ کې نور څومره یوزران نو هغه به ټول همدغه پرمیشن لري. لکه څنګه چې دا ګروپ ته دا پرمیشن ورکول شوی دا داسې نه ده چې یوازې دا همدغه یوزر ته دا ده، مګر دا ټول ګروپ ته دا ټول ګروپ کې چې څومره یوزران نور ممبرشپ لري نو دا ټول به همدا پرمیشن لري. بیا چې دا نو دا تاسو پوه شئ چې اول درې د چا لپاره او اول درې چې کوم و دا د یعنی اول ډي خو باندې پوه شئ چې هغه موږ ته چې نمایندګي ښیي هماغه چې دا فایل دی ډایرکټري دا بیا RWX دا د یوزر پرمیشن ښیي، بیا R-X یا RWX به راځي. نو دا چې W یعنی دغه کوم چې رایټ دا دغه ګروپ سره دغه پرمیشن نشته نو دلته هایپن راځي، دلته هم همداسې ده. نو کله چې دغه هایپن نو تاسو پوه شئ چې دغه کومه هغه چې پرمیشن چې دغه پرمیشن له دغه کس سره نشته ده چې اول به یوزر بیا به ګروپ او بیا به ادر یې. تاسو دلته ګورئ چې لیکلي هم دي. نو دلته په دې اخر کې ادر لپاره ادر څوک دي؟ ادر چې د نور یوزران دي که نور ګروپونه دي. ار څوک چې دي نو دا ټول ادرس دي، دا ټول ادرس کې راځي. نو هغه ټول یوازې د چی پرمیشن لري، یوازې د ریډ پرمیشن لري او یوازې د ایگزیکیوټ پرمیشن لري. لکه اوس یو سافټویر ده نو هغه ته ایکس راځي، موږ خو هر څه نسو ایگزیکیوټ ته اړتیا نه لري، موږ خو یوازې فایلز کوي، هغه خو یوازې موږ ریډ کوو رایټ کوو یا نور هغې کې خو ایگزیکیوشن نه راځي. خو دلته که یو موږ سره یو چیز یو سافټویر نو هلته که بیا ایکس راځي نو هغه ځکه هغه ایگزیکیوشن لپاره دی. نو هلته که بیا ایکس راځي معنا دغه ایگزیکیوشن څوک لري. نو دلته موږ پوه شولو چې د دې ایگزیکیوشن ادرس یعنی ټول د دې ایگزیکیوشن لري، هم د دې ریډینګ هم کولی شي خو د دې کې رایټینګ یعنی چینجینګ نشي راوستلی، مګر یوازې دغه د چا اونر چې څوک ده د دغه فایل یوازې همغه ورکې شی کولی شي رایټینګ یعنی ورکې چینجز راوستلی شي. دلته تاسو ګورئ چې دوهم چې شی ده هغه فایل ده او فایل هم همدغسې RW ده معنا ریډ رایټ ده خو ایگزیکیوشن نه لري فایل، ځکه دا چې دا یو بای ډیفالت پرمیشن که ورته ووایو نو دا یو بای ډیفالت پرمیشن ده او فایل تاسو ته ما هم ویلي چې دا ایگزیکیوشن ته اړتیا نه لري. بیا آر ده نو دا دغومره درې دانې چې دي دا درې دانې د چا دي؟ د یوزر دي. بیا دا درې څیزونه دا د ګروپ دي او بیا دا درې دانې پرمیشن چې دي دا د چا دي؟ دا د ادرس لپاره دي. نو دا چې و په دې باندې تاسو پوه شولئ. بیا چې ده دلته موږ مخکې ویلو چې بلو چې ده هغه په موږ ته د شي نمایندګي ښیي د ډایرکټري او وایټ کلر چې ده هغه د فایل. بیا CH موډ ده. اوس خو دغه ډایرکټریانې خو او د ډایرکټري او د فایل پرمیشنز تاسو یوازې وپېژندل چې دا څنګه یې. اوس که دلته زه بیا هم راسم یو وارې چک کړو تاسو دلته ګورئ زه چې یم اوس په هم ته راځم دلته لانګسټ فارم ځکه LL وهم یعنی LS هایپن L. دلته ګورئ دغه چې ده دا یو ډایرکټري ده، دا چې ده دا څه شی لري د ادرس لپاره. دا ګورئ نه د ادرس او نه د ګروپ د یو لپاره هم د کوم پرمیشن نه لري. همدغسې دلته دا بل فایل ده دا د ادر لپاره چې شی لري یوازې ریډ لري او د ګروپ لپاره ګروپ ممبرشپ یعنی ګروپ څومره ممبران چې دا ټول لپاره د یوازې ریډ لري. رایټ او ایگزیکیوشن دا د یو هم لپاره نه لري خو د ځان لپاره ریډ او رایټ دواړه لري. همداسې بیا دلته ډایرکټري ده ریډ او رایټ او ایگزیکیوټ درې واړه شته خو د ادرس او د ګروپ ممبرانو لپاره هیڅ هم ورکې نشته ده. نو دغې نه تاسو کولی شئ دغسې هر ځای ته تاسو لاړ شئ. دلته ګورئ دلته موږ سره چې څه خیل هغه یې دغسې د لانګسټ فارم په واسطه موږ کولی شو چې دا ټول معلوم کړو او دا ریډ کړو چې دغه څه معنا دغه RWX همداسې بیا RWX د معنا چې شی دلته چې د ګروپ کوم ممبران دي هغو هم فل څه شی لري پرمیشن لري او همدغسې دلته چې کوم یوزر ده اونر دا هم فول پرمیشن لري او همدغسې کوم چې ادرس دي نو دغسې کوم ډایرکټریز چې دا ډېر سکیور نه وي ځکه دا معنا داسې لري لکه ته چې یو اوزي کې یو څیز وغورځوې د هر چا لپاره نو هغه چې هر چا جیک کړي نو هغه به چېرته سکیور اوسي. دغه هم اوس همدغسې مثال لري. دلته اوس که څومره یوزران یي هغو ټول کولی سي له دې نه استفاده وکړي. دې کې یوازې دغه ادر چې ده رایټ نسي راوستی مګر د ګروپ چې کوم یوزران نو دغسې دغې نه موږ څه معلومولی دې نه موږ سکیورټي معلومولی سو چې دلته څومره سکیورټي ده او څه شی کوم ډېر سکیور دی او څنګه یو سکیورټي موږ نوره اسټبلیش کړو.
نو دا چې و دا تاسو پوه شولئ چې څنګه مونږ کولی شو پرمیشن ریډ کړو یوازې وپېژنو چې څه پرمیشن څوک لري څنګه یې لري. اوس چې دا څنګه مونږ پرمیشن ورکوو د دې کمانډ وایو مونږ سره سی ایچ موډ کمانډ د سی ایچ موډ کمانډ د دې لپاره کارول کېږي چې مونږ یو چاته پرمیشن څنګه ورکوو. دغه کمانډ چې دا بیا څنګه د دې په واسطه مونږ ورکوو دلته اوس د دې په اړه وایو چې سی ایچ موډ بیا مونږ چې وهو د اونر او د یوزر لپاره که مونږ غواړو چې پرمیشن ورکړو نو بیا مونږ چې استعمالوو یو استعمالوو یو او یو د چې استعمال که بیا چې لیکو یو ایکول ټو آر ډبلیو سو نو یو به چې سي معنا دغه کوم چې یوزر ده دته آر ډبلیو ورکه او بیا چې ده بیا دلته جی ده معنا کوم چې ګروپ ده دوی ته یوازې آر ورکړه نو دا ستا خوښه چې بیا هر څه ورکوي یعنې دلته یوازې ښودنه ده تاسو ته او بیا کوم چې او ده ادر موږ ته شی کوي شو کوي یعنې ادرس کوم څیزونه چې دي که هغه ګروپ ده که هغه یوزرز دي نو دو ټولو ته شی ورکړه دو ته همدغه آر ورکړه یا دو ته ډبلیو ورکړه یا دو ته ایکس آر شی چې ته ورکوي خو آر ځکه ضرور ده چې یوازې که ته غواړې ریډینګ ورکړې نو دو ته دغسې ورکولو. دلته یو مثال هم شته د سی ایچ موډ داسې ورکوو یو ایکول ټو آر ډبلیو ایکس معنا چې شی ده چې آر ډبلیو دغه یو چې کوم دی دته آر ډبلیو ایکس ورکړه ریډ رایټ او ایگزیکیوټ درې واړه ورکړه او جي ته موږ غواړو ریډ رایټ یوازې ورکړو همدغسې او ته غواړو چې شی ورکړو یوازې ریډ ورکړو نو بیا په اخر کې تاسو چې فایل نیم ورکوئ. زه راځم همدغسې یو مثال حل کوو واچ فایل 11 په نوم یو مثال جوړو یو فایل جوړو د فایل 11 په نیم باندې تاسو ګورئ چې دلته دغه فایل نیم راغلی دلته دا بای ډیفالت کوم پرمیشن لري تاسو دلته دغه چې دا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که څه هم دا فایل ده اوس دلته چې دا ګورم دغه روټ دا خپله کریټ که خو روټ هم د چې شي د اکزیکیوشن یا کوم چې ایکس ده د هغې پرمیشن نه لري. اوس که زه داسې وکړم فایل 11 نو تاسو څه وایي دلته اوس که دا موږ د اکزیکیوټ کوو که څه هم دا یو فایل د فایل نه اکزیکیوټ کېږي نو موږ ته وایي پرمیشن ډینایډ فایل چېرته اکزیکیوټ کېږي اکزیکیوټ یعنې اجرا کېږي نه یو عملیه پرې نه اجرا کېږي دا خو داسې یو سافټویر نه ده خو هسې تاسو هم ښودله چې دغه دلته وګوره سرور ته وایي روټ ته وایي چې پرمیشن ډینایډ پرمیشن ته نه لري ځکه دلته تاسو خپله وکتل چې دلته اوس چې ده هایپن ده یعنې دی چې ده دی هم د څه شي د اکزیکیوشن هغه نه لري دغه پرمیشن نه لري نو همداسې دا نور کوم چې ګروپ ممبرشیپان دي همدغسې کوم چې ادرز دي دوی خو بیخي نه دوی یوازې د ریډینګ لپاره دغه کوم فایل چې دی یوازې استعمالولی شي. اوس چې دا غواړو همدو ته چې شی ورکړو دې ته پرمیشن ورکړو سی ایچ موډ وهو سی ایچ موډ غواړم یو ته ورکړم ایکس ځکه هغه سره تیار چې شی و تیار ورسره تاسو ولیده چې هماغه ډبلیو آر ورسره و او غواړم جي ته چې شی ورکړم دته یوازې ډبلیو ورکړم او آر ته غواړم چې شی ورکړم آر ته چې شی چې ورسره دي هغه دې ورسره وي ورته هم دته غواړم یوازې ډبلیو ورکړم دلته به تاسو مسافه نه ورکوئ. دا یو غټه غلطي وکړله موږ لا تر اوسه چې شی نه ده ورکړی موږ د فایل نیم نه ده ورکړی فایل نیم به حتما ورکوو که نه یعنې دا داسې کوو که نه موږ اوس دلته ډبلیو آر ورکړه نو موږ به دلته دوی ته چې کوم یو
کوم د دې پرمیشن چې موږ غواړو هغه یوازې همداسې پرېږدو چې هغه پرمیشن ورنکړو د هغې یادونه به هم موږ ورته کوو. لکه اوس دلته ده که نه، دلته به زه اوس څه شی وهم RWX ځکه تیار دې کې شته ده، که بیا هم تاسو ووهئ څه پروا نه کوي. زه اوس دو ته غواړم یوازې RW مو ورکړې ده، بل غواړم زه څه شی کړمه هغه د دغې کوم اکزیکیوشن چې ده هغه زه ورنه کړمه. او دلته چې شی ده دې سره اوس تیار R شته ده، زه غواړم او چې شی اکزیکیوټینګ ورنه کړمه. نو U equal chmod U equal RWX G equal RW hyphen او یعنی other equal RW hyphen فایل څنګه مشکل ورکوي. ګورئ موږ مخکې مو ویلي چې دغلته دغه مصحف باید موږ ورنکړو، همدغه یوازینی شی و وجه وه. ښه دې باندې تاسو پوه شولئ چې دغه ده اوس چې واخیستله دغه فایل 111 ته چې کومه موږ دغه پرمیشن ورکړه هغې کار وکړه. نو دا چې ده ادرس ته ګورئ، ادرس ته RW مو ورکړه او کوم چې دلته د ګروپ کوم ممبرشیپان دي هغو ته یوازې RW ده، نو هایپن ده. نو دغه چې شی و دغلته موږ د دغې په واسطه بیا هم همدغسې کولی شو یو ټاچ په نوم یو نوی فایل جوړ کړو. لکه علي په نوم دلته ګورو، علي لیست تاسو ګورئ د علي هماغسې بای ډیفالټ چې شی ده کوم چې د دې پرمیشن د سیچ موډ کوو، سیچ موډ دا ځل بیا راځو یو ورکوو او یو غواړو دلته بیا هم RWX ورکوو او جي ته غواړم دته هم RWX ورکړم او او ته زه هم غواړم یعنې ادر ته هم غواړم RWX ورکړم. نو اوس به موږ شی ورکوو، ګوره دلته دغومره پرمیشن ده، نور دې کې هېڅ شی هم نشته ده. بیا ګورو دغه ده اوس دلته علي چې شی واخیسته، یعنې علي چې شی څه و علي موږ سره موډیفاید شو، د باندې ته چې شی ورکړل شو دته دغومره پرمیشن ورکړل شو. دا اوس ګورئ دا چې ده فول انسیکیور فایل ده. اوس موږ سره هر څوک کولی شي چې په هر ځای نه دا شی کې استعمال کړي. که اوس زه دلته راځم ادرس ته یو چیز نه ورکوم، زه غواړم ادر نه بیرته ختم کړم، نو بیا چې شی کوم سیچ موډ وهم او او ته چې کوم ده ایکول هایپن او اچا. اوس تاسو ګورئ که موږ اوس بیا چیکینګ وکړو دغسې موږ بیرته ورنه پرمیشن اخیستلی هم شو. اوس ګورو چیک کوو، تاسو ګورئ چې چا سره ادر سره څه شی نشته ده، په علي کې د علي په فایل کې ادر سره هېڅ هم نشته، ادر هېڅ هم نشي کولی. اوس که چېرته موږ اس یو کوم یا خیل ته لاړ شو
اوس که دې ځای نه مونږه ګورو او دلته چې کوم فایل و هغې ته ورشو. زه به سی ډي هوم ته شم او دلته به چک ان وکړمه. ښه یو ځل به دغه فایل مونږه دلته یو څیز کې واچوو، هلته به دا مونږ په ډاکومنټ کې واچول، دې نه بېرته وځو او دې ځای نه ورځو چېرته ډاکومنټس ته. سی ډي ښه دلته دا ډاکومنټ چې ده دا هم دغه ډاکومنټ کې چې کوم څیز ده دا دغه ادر یوزر چې ده تاسو ګورئ د دې پرمیشن نه لري، نو موږ بېرته چېرته ځو روټ ته ځو او دغه په یو بل ځای کې ورچوو دې لپاره چې دغه اوس موږ چک کړو که نه. نو چې کوم سی ډي آر سی ډي او سی ښه دا چې ده دا وایي دا چې د یو ډایرکټري نه ده موږ کوم دغه فایل چې ده دا موږ غلط ځای کې اچولی ده اصل کې. اوس به دلته داسې وکړو دغه بل فایل به همدغسې طریقه باندې یو ځای کې ور واچوو، دا به یوازې په هوم کې ور واچوو. دغه کوم بل فایل چې ده سی ډي روټ کې موږ چې جوړ کړه مخکې، یعنې دلته دغه علي چې ده دا هلته موږ کاپي کړه، یو ځل بیا کاپي کړو په همدغې یوازې د روټ ډایرکټري کې بیا ور واچوو. سی پي به کړو علي چې کوم دی او اوس به داسې وکړو موږ خپله هم دلته دا په روټ کې وګورو. نو تاسو وګورئ چې د علي په نوم شته ده که نه او دغلته ده دغه د علي په نوم ده. نو دلته اوس موږ وځو بېرته. اوس موږ دلته چېرته یو په علي کې یو. اوس زه غواړم چې د علي څه شی کړمه خلاص کړمه. دلته ماته څه شی ووایي پرمیشن ډیناید. تاسو پوه شولئ چې دغه څه شی و دغه هماغلته موږ سره پرمیشن اوس نشته. زه دلته ورکې یو څه شی غواړم اضافه کړمه. زه غواړم یو څه وکړم ماته څه وایي وارنینګ راکوي. ګوره زه دا هر څه لیکلی شم خو زه چې کله غواړم زه دا سیف کړمه زه غواړم کمانډ موډ ته لاړ شم دا سیف کړم ماته څه وایي پرمیشن ډیناید یو کین ناټ سیف دیس. نو د دې نه بېرته وځمه. دلته تاسو وتلی هم نه شئ. زه باید دا بېرته ټول ډیلیټ کړمه ځکه اجازه نه لري وی ته. زه چې کله دا ډیلیټ نه کړم او بېرته داسې ونه شم یعنې کمانډ موډ ته لاړ نه شم او کیو ونه شمه
نو دغه شی او دغې په واسطه موږ وکولای شو چې خپل هغه د کوم چې نن روټ یا ادر ته موږ کوم پرمیشن چې ورکړه او همدغسې پرمیشن موږ خپل ځان ته ورکړه د دغې په اړه موږ یو څه معلومات ترلاسه کړو انشاءالله هیله مند یو چې تاسو پوه شوي یئ چې ادر هغه یوزر ونه شو کولی چې په هغې کې چینجز راولي ورته وایي پرمیشن ډیناید ده. نو دا چې و د نن ورځې لپاره د پرمیشن په اړه یو څه معلومات و انشاءالله د دې دا چې د پرمیشن یو اوږد سبجکټ ده د هغې په اړه به نور هم درس وایو او د دغې په اړه هغه لومړني بیسکس چې کوم و دغه به انشاءالله تاسو زده کړي د دې په اړه وروسته بیا موږ کولی شو چې دا څنګه موږ په یعنې په نومیریکل اعدادو باندې موږ آر ډبلیو او ایکس دغه ورکو په اسانۍ سره نو دې په اړه انشاءالله په راتلونکي کې بحث کوو. د نن ورځې لپاره السلام علیکم ورحمة الله هیله من یو چې یو څه مو زده کړي ښه وخت ولرئ. السلام